السلام علیکم. په اجرا پروګرام کې درته ستړي مشي او هرکلی وایو. درانه خواږه میلمانه راغلي دي د ډیر لرې لرې ځایونو نه. بنیادي مقصد د پېښور ریډیو د پروګرامونو اهمیت دی او بیا په دغه پروګرامونو کې تیرې روازونه یو داسې پروګرام دی چې د تیرو 40 کالو راسې پرله پسې د اتوار په ورځ سهار او بیا د زیارت په شپه په دواله باندې نشر کیږي. چونکې زمونږ د دې تیر هیر اوازونو د دې اوریدونکو یوه ټولنه ده چې د هغې نوم دی حجره ویلفیر فاونډیشن. او هر کال مونږ چې کله زمونږ د پروګرام کال پوره شي نو مونږ یو دستوره کوو، کله مردان، پېښور، نوښار، چارسده، صوابیس، خاکوټ کې. تیر کال مونږ چونکې زمونږ ریډیو کې واقعه وشوه او په دغه وجه مونږ دغه خپل دستوره وځنډوله او دا پیره زمونږ د ملګري یو خو زمونږ محترم طفیل احمد صاحب چې زمونږ د ډېر وخت د تیر روازونو پروډوسر هم پاتې شوی دی او د تیر روازونو سره ملګري چې څومره متعلقه دي د ټولو سره د دې ذاتي او تعلق هم جوړ شوی دی. نو دی د ډایرکټر په چوکۍ باندې د ناستې د مبارکۍ دپاره هم زموږ د حجره ویلفیر فاونډیشن زموږ د محترم مشر صدر فضل الرحمن شلمان صاحب په ملګرتیا کې راغلي دي. دغه دستور هم تاسو وکته چې هغوی ته د عزت او د درناوي او پټکۍ ور په سر کو. په دې نننۍ غونډه کې چې کوم ملګري ما سره موجود دي نو حاجي محمد سلیم صاحب چې د لواړګي چینارونو سلیم خان کلي سره تعلق لري، ورسره ډاکټر سید امان صاحب جدون چې د ګدون سره تعلق لري، ولوسیږي په صوابیا کې. بیا ورسره زموږ ډېر محترم میا جاوید صاحب چې د پولیس د محکمې نه ایس پي ریټایر شوی دی. جاوید یونس صاحب په خپله یو شاعر هم دی او زموږ د ریډیو د پروګرامونو ډېر ښه اورېدونکی دی د ډېر وخت نه. بیا زموږ د ټولنې صدر محترم فضل الرحمن شلمان صاحب څوک چې یو محقق دی، څېړنکار دی، د ډېرو کتابونو لیکوال دی، ادیب دی او سکالر دی. ورسره بیا زموږ د سټیشن موجوده انتظامی مشر جناب طفیل احمد صاحب او ورسره بیا ډاکټر محمد شیرین صاحب ناست دی چې د صوابیا نه تشریف راوړی دی او دا د تیر روازونو هغه ملګري دي چې د دې پروګرام په سر سړه کې په مخیون کې د دې یو کوټلی کردار دی. زه یم ستاسو پخوانی ملګری محمد اسلم او ما سره خوا کې ناست دی رشید الله خان چې د نوښار ضلعې د کوز داخلو سره تعلق لري. بیا ورسره زمونږ ډېر محترم تاج محمد خان چې په خانجي باندې یادیږي او زمونږ د دې قافلې یو قسم له سرخیل هم دی. اول به د دې نظر اخلو د ریډیو پاکستان د پروګرامونو په اړوند او خصوصا د تیر روازونو په هکله به دې څو خبرې اترې موږ سره کوي. نو لنډې او مختصرې خبرې به کوو او بیا به انشاءالله تعارف خو د دې ټولو ملګرو شو. نو زه دا مایک ورکوم د ټولو نه مخکې محترم تاج محمد خان خانجي صاحب ته. درنو اورېدونکو او لیدونکو کتونکو، زه تاج محمد خان د خاکوټ یم او د تیر هیر اوازونو د قافلې یو ملګری یم او د ډېر وخت دا پروګرام اورم، تقریبا د 40-43 کالو نه. او دا پروګرام چې څنګه زما خو وخت همداسې په ډېرو کسانو کې هم دا مقبول دی او هر څوک چې زما ملګري دي نو چې هغه کله ما سره میلاو شي نو دا پروګرام یاره ډېر مزدار پروګرام دی او د ډېرې مودې نه مونږ اورو خو خاموشه اورېدونکي یو. نو حقیقت دا دی د دې خو مونږ کلیزه لمانځو د مونږ مرسته خو د مخکې هم تاسو سره جاري دی او انشاءالله بیا به هم جاري ساتو. نو که تاسو مونږ ته په دغه خبره د شپې ووایې نو انشاءالله چې مونږ به حاضر خدمت یو. او ډېر پروګرامونه خو کړي هم دي، ساکوټ کې مونږ کړي دي، په صوابیا کې هم کړي دي، نو په پېښور کې هم زمونږ په روز کال خیال وخو د سانحې د وجې هغه پروګرام وځنډولی شو او دې ځل اوس مونږ ریډیو پاکستان پېښور ته راغلي یو او د دې پروګرام په هکله دا ملګري راغونډ شوي دي. نو دوی ډایرکټر صاحب له مونږ مبارکۍ هم رالو او د دوی د دې پروګرام کوششونه چې کوي نو د دې موږ د دوی ډېره مننه کوو او انشاءالله چې دا پروګرام همدغسې دوی جاري ساتي. جګې شملې والا ملګري زموږ ناست دی
رشید الله خان. رشید الله صاحب هرکلی درته وایم تاسو هم د تیر رواجونو پخواني اوریدونکي زموږ مرستیال یې، موږ سره منډې تړلې مو وای. نن بیمار وئ، تاسو راغلی، ډایرکټر صاحب ته مبارکي مو شوه او بیا د تیر رواجونو په هکله خپل نظر را سره څرګند کړئ چې په دې پروګرام کې څه دي چې تاسو په بیمارۍ کې هم نه پرېږدئ، یا دا قسمه پروګرامونه چې موږ را جوړو تاسو هم پکې په سر کې. جی بسم الله. السلام علیکم. رشید الله مې نامه ده، نوخار سره مې تعلق دی ضلع او د کلي نوم مې کوزو زاخیلو باندې مشهور دی، زاخیل پایانو مو ورته وایي. مونږه راغلیو ډایرکټر صاحب ته ریډیو پاکستان پېښور ته مبارکۍ ته، او هغه ته مبارکۍ ته دلته راغلیو، مبارکي ورته ویو. بله خبره ده چې د تېر هېر اوازونه د 2000 نه شروع شوي دي او 40 کاله یې پوره شو او 25 کال کې داخل شو. خو د دې ملګري چې کوم دی نو هغه کمیږي نه، ورځ تر ورځه زیاتېږي، څه پکې ځي څه پکې راځي، او موږ به پوره مرګتیا او هر رنګه مرسته کوو. او موږ چې دا پرته مو پروس کال خو د سانحې په وجه دا دغه پاتې شوه د دې هغه سالګرا، او دا پرته به که خیري ښه په شان او شوکت سره کوو. وسلام. ډاکټر محمد شیرین صاحب چې بنیادي طور یو سپیشلیسټ ډاکټر دی د سینې د مرضونو او په خو حدو باندې پاتې شوی دی. خو دا پروګرام چې شروع شوی دی نو د دې په مینه کې کمې نه دی راغلی. ډاکټر صاحب هرکلی درته وایم او دا نن ستاسو راتګ د ثوابیانه دومره وخت ویستل زمونږ ډایرکټر صاحب ته مبارکي ورکول، بیا د تیر رواجونو په هکله چې دا 40 کاله پوره شو، 25 شروع کیږي. ستاسو هم خواهش دی د ټولو ملګرو چې یو ښه دستوره وشي، په دې اړوند را سره څو خبرې ترې وکړي. ستاسو تعاون ډېر زیات دی په دې تیر رواجونو کې. ما نه دا نه هېرېږي چې ډاکټر صاحب، ډاکټر رحمان صاحب او ډاکټر شیرین صاحب توتالی نومې کلي ته تلي وو، دومره لرې. نه توتالی نه، هغه نوم ما نه هېر شو. او هلته د یو ملګري سره په ضمانت کې 3000 روپۍ ایښې وي چې دا ککوړې به موږ ته واپس را رسوي. د دې مینې نه موږ انکار نه کوو. ډاکټر صاحب سلام علیکم. دا راته ووایئ چې تاسو نن راغلي ډایرکټر صاحب سره ملاقات مو شو، بیا د تیر رواجونو 40 کاله پوره شو، 25 کال پوره کیږي. څه به کوو، تاسو څه وایئ، څه تجویز لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر شیرین یم د صوابۍ. نن خو مونږ په 2-3 خبرو په نیت راغلیو. هغې کې یو خو ډایرکټر صاحب ته مبارکي ویله، او دی خو چونکې زموږ زوړ ملګری هم دی نو د زیات تعاون تمه یې ساتو کړی هم دی. د هغې نه علاوه دا 40 کاله پوره شله او زموږ دا پروګرام څنګه که زموږ پکې هلې ځلې وي نو د ریډیو پاکستان چې کوم سټاف دی دی موږ سره ډېر لاس کړی دی. دا پروګرام په هر حال چې دی خو دی موږ ته رسولی دی، نو د دوی ته مو سلامونه وایو، شکریه یې ادا کوو. هغې نه علاوه جي صاحب دا پروګرام خو 40 کاله پوره شله او انشاءالله تعالی چې زموږ ارادې دا دي چې دا به هم دقسې جاري وي. دې سره زموږ تعاون دې لپاره منډه تړه دا به جاري ساتو. او دا ځلې دا ملګري که خیري بیا فیصله کوو چې تېر ځلې پروګرام پاتې شه. دا سانحې خو موږ هغه وخت کې هم ټلیفون کړی، شلمان صاحب پوره بیان ورکړی د دې د مذمت چې د دې سانحه کوم شوې وه. نو دا هم پرون هم دا وشوله، په هغه سلسله کې بیا موږ وی دا موږ به د دې خبره به وشي، نو بیا پروګرام کو انشاءالله تعالی چې یو ځای او تاریخ مقرر کو چې سکهاله دا دستوره پاتې نشي. حاجي محمد سلیم صاحب هرکلی درته پېښور ریډیو ته اجرې ته په خیر راغلی، د پېښور دا کوم اجره چې ده زموږ دې ته په خیر راغلی. بیا د پېښور د ریډیو تاسو ټول پروګرامونه اورئ، نو لږې لنډې مختصرې خبرې موږ سره زموږ د ریډیو په پروګرامونو باندې کوي او خصوصا په تیر رواجونو باندې. زه سلیم استاد یم د لواړګي. دا راغلي درنو مېلمنو ته او اسسټنټ ډایرکټر صاحب ته او د ریډیو پاکستان پېښور ټول ټیم ته او درنو اورېدونکو ته ډېر احترامات او مینه پېښ کوم. او زه ډېر خوشحاله یم چې نن ډایرکټر صاحب په نگرانۍ کې په دا حجره کې درانه او ګران میلمانه راغلي، مشران راغلي دي، نو ډېر په مینه هرکلی ورته کوم. ټولو اورېدونکو طرفه
زما کومه حلقه چې ده د دوی له طرفه مو ته ډېره مینه او احترامات پیش کوم. او دا صرف زاړه خلک یا مثال خبره تیر عمر باندې اورېدونکي نه اوري، دا نوجوانان هم اوري. زموږ په قبایلي علاقو کې چې که نه نو اکثر زه وینم چې ریډیوانې په غاړه کې په څنګ کې اچولي یا په پولو باندې ناست وي او ډېر په درناوي سره ریډیو پاکستان ټول پروګرامونه او خاص کر تېرې رواجونه ډېر په مینه باندې اوري. او یقینا چې هغه ته د اسلام مجید ستاینې وړ دی او ډېر زموږ حلقې خلک ډېر صفتونه هم کوي او ډېر درناوی ورته پیش کوي. نو ډاکټر مان صاحب ته خواست کومه چې د تیر روازونو دا 40 کاله سفر لنډ شو، 15 کال شروع کیږي، ستاسو په جذبو کې چې کمې رانغې وړاندې به څه کوو، ستاسو دا مرستې به موږ سره جاري وي او بیا که کوم نظر لرئ په دې پروګرام کې که تاسو څه کمې کوتاهي ښکاري هم راته په ګوته کړئ. زما نوم دی ډاکټر سید امان جدون او زما تعلق د صوابۍ د علاقه ګدون د منګلچای کلي سره دی. د تیرو 40 کالونه د ریډیو دا یو زموږ کلتوري پروګرام دی تیر هیر اوازونه، نو دا موږ ډیر زیات په شوق سره اورو او د دې لپاره چې کمې هلې ځلې پکار دي نو هغې کې ما زموږ یو کردار شته منډې تړلې ورلوو او د ریډیو پاکستان د سټیشن ډایرکټر نه راوالی تر کمپیر پورې او تر نورو ملګرو پورې کوم چې زموږ انجینیر صاحبان دي نو د ټولو د پروګرام د یو ښکلا ورکړې ده او د پروګرام یو لوی ریکارډ جوړ کړی دی او ان شاء الله چې زموږ دا دعا ده چې دا پروګرام چې کوم دی دا د نور مو چلیږي. په دې سلسله کې چې زموږ کم هلې ځلې دي دغه دي په هغې کې به څه کمې نه راځي بلکې نور به موږ کوشش کوو ځکه چې ژوندي قومونه چې کوم دي نو دا خپل دغه چې کوم دي هیروي نه بلکې دې له ترقي ورکوي. دې نه علاوه چې کوم دی نو توفیل احمد صاحب د دې ریډیو پاکستان چونکې دی خو د مخکې نه په دې ریډیو کې وو او د دی ډېر کردار دی خو اوس د دی په حیثیت د سټیشن ډایرکټر چې کوم کردار دی نو د هغې تمه ساتو چې دی به خپلې هلې ځلې نور هم تیزوي زموږ د پروګرام ته به دا ښکلا چې کوم دی نو دا به نور هم سیوا کوي. دوی ته په دې پوسټ باندې په راتلو باندې د زړه د اخلاصه موږ مبارکي ورکوو. السلام علیکم جی، ما پورا نام میاں جاوید است سرنا د کاکا سے حضرت یعنی قوم میں کاکا خیل لے خو کرک کے پیدا شوئے ہیں کرک سٹی کی پراپر کور میں کرک سٹی کی وہ سعید آباد کے پتے کے ټول ناول خو زه د سټیشن ډایرکټر صاحب او د حاجي اسلم صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغو ماته دعوت راکړو او دلته حجري پروګرام کې زه شریک شو. چونکې خبره ریډیو متعلق ته ریډیو سره ما د بچپن نه شوق دی دا 59-61 خبرې وي. زه یو 2 کالو ماشوم مونږ کور کې ریډیو د ریډیو نه ما ډېره زده کړه خاص کر د پېښور ریډیو سټیشن چې کوم دی پښتو سندرې به وي ښه مونږ به انجوی مزې ترې اخیستې او دا 13 اوازونه چې کوم دي دا غالبا 2000 مئی 2000 زه کوارټ سټي ډي سي پي وم نو ما ریډیو آسیان کو ریډیو سره چونکې زما شوق دی نو ریډیو چې ما ان کو ایونی بجې ټیم د ریډیو نه د زړې سندرې وي ما چې یاره دا سندرې خو ریکټي بجولې زه ما ځان एकदम بچپن ته لاړو ما که زه کرک یا مشوم یا منډې ترړې وم کرک کې کوڅو کې ما یې دا سټیشن غلط شوی دا چرته نه دی بار کا ما ته پته ولګی چې دا پېښور ریډیو دی. بیا اسلم صاحب ته هغو چونکې دوی یو نمبر خیلی و ما ورته ټلیفون وکړل نو اسلم صاحب ما ته وایي چې یاره ته بل څه کار شته که نشته او ته خو روزانه ما به هرې هفتې ته ټلیفون کوم نه تنګ شوی و غریب ډېر نو دا 13 اوازونو سره ما دې سره شوق و چې ما بچی دی جونید نو هغه به پولیس خو ډېره بیزي نوکري ده مونږ به شپه ورځ منډې تړې نو هغه به ما ته رایادول چې بجي سبا 13 اوازونه دي نو ما به که چېرته ډیوټي وه نو ما به ځان سره د ریډیو به ما ځان سره ګرځول 13 اوازونه چې داسې دا دومره ښه پروګرام دی دوره یو ماته یادېږي د پنده خان توکل خان پروګرام و ډېر مشهور شوی دا 13 اوازونه خو چې دا داسې زه دا تاسو ته حقیقت یم چې دې کې خلوص ته مینه ده محبت ته حقیقت
د خبرې دې ورکې یعنی سره یې کاري ورکې نشته دا حقیقي میوزیک دا او خلوص ته ورکې دلته چې د بجې ته ستنې پیدا کول دا ډېر د مهنت کار دی دا هر سړی نشي کوی مونږ نه خو دا نه کېږي خو دا اسلم صاحب ډېر زیات مهنت کړی دی او زه دا توقع لرم چې اسلم صاحب دې کې داسې د مهنت به جاري سري ساتي چې دا پروګرام کامیاب وي انشاءالله مونږ به ورسره یو او ټولو ته دعا او سلام ډېره مهرباني چې تاسو السلام علیکم هجرا ویلفیر فاونډیشن صدر محترم ښاغلی فضل زمان شلوان صاحب موجود دی زمونږ د دې جرګې چې کوم سرپرست علاو ارواخات محمد ابراهیم خان شبنم صاحب چې د هغه کومې مونږ ګام په ګام محسوسو خو دا حق لار ده او مونږ به هم دغه شان ځو بیا زمونږ د دې پروګرام وړومبی پروډوسر چې و محترم لایقزاده لایق صاحب هغه هم نن نشته په مونږ کې د دې پروګرام په سرڅڼه کې یوازې د کمپیر نه د پروډوسر چې هغه د پردې شاته وي او بیا د انجینیر زمونږ چې څومره د انجینیرینګ سټاپ دی بیا زمونږ چې په کومو حالاتو کې زمونږ د انجینیران ملګري دا زړې سندرې مونږ را پیدا کړو دوی ورسره خواري وکړو محنت وکړو هغه د نشر جوګه کې هغه بیا مونږ تاسو ته نشر کوو نو دا یو ټیم ورک دی نو زه خپل صدر محترم شلمان صاحب ته مایک ورکوم چې دا نننۍ کومه غونډه ده کومه دستوره ده په دې باندې هم خبرې ترې وکړو د تیر رواجونو 40 کاله پوره شو 15 کال شروع کیږي او آینده به څه کوو د دې پروګرام د هر کال به چې مونږه کلیزه کول او تیر کال مونږ د ریډیو د هغه پیښې په وجه باندې ونه کړه دا پیروینمان به انشاءالله نو شلمان صاحب ته خواست کوم چې د خپل نظر څرګندونه وکړي د ریډیو پاکستان پیښور د حجره پروګرام ډېره مننه او اتفاق دا دی چې دا د ریډیو پاکستان پیښور د حجره پروګرام دی خو دې تیر اوازونو د ریډیو پاکستان پیښور تیر اوازونو یو حجره ویلفیر فاونډیشن تنظیم هم پیدا کړی دی نو دا د حجره او د حجره چې دی نو یو بل سره یو نزدېکت ښیي زما د خو دا تقریبا ټول تاسو باندې ښه پوهېږئ د ډیچ ویلې جرمني پښتو پروګرام د وایس اف امریکا ډیو ریډیو پروګرام دغه چې کومه دی د نور داسې د انډیا نه کم پروګرامونه دي یا د انګریزي کم پروګرامونه دي یا د پارسي کم پروګرامونه دي په ټوله دنیا کې ریډوانونه چې مونږ اورو او کم بیا د پښتو کم پروګرامونه دي دا مونږ اورو مشال ریډیو مونږ اورو نو دغه ټول د دنیا د سونه پروګرامونه چې شي کنه زما د ریسرچ مطابق زما د څېړنې مطابق د ډاکټر صاحب په دې باندې خبره کولی شي چې هیڅ یو پروګرام چې کم دی کنه یو تنظیم نه دی پیدا کړی په ټوله دنیا کې هیڅ یو پروګرام یو تنظیم نه دی پیدا کړی دا واحد په دنیا کې د ریډیو پاکستان پیښور 13 روازونه پروګرام دی چې دی یو تنظیم پیدا کړی دی او دا غو تنظیم نوم دی ویلفیر فاونډیشن حجره ویلفیر فاونډیشن اوس دا چې حجره ویلفیر فاونډیشن دی څه شي نو دغه د صدر او د سیکریټري د خاص یو دا غونډه د مونږ ټول صدرانو یو مونږ ټول سیکریټریانو مونږ ټول خو د یو لاس ګوتی یو او دا ټول عالمان او فاضلان خلک د عام خلک نه دي د لوست خلک دي او ډېر پوهه خلک دي دا چې د دې چې کال پوره شي نو کال پس مونږ یو پروګرام کوو اسلام جی صاحب خبره وکړله خو په دې کې یو بل خبره هم شوې وه لطیف افریدی د خدای وبخي د هغه سره زمونږ خبره شوې وه په د نشترحال کې زمونږ هغه پروګرام و د کلچر ډایرکټر دغه چونکې موسم ډېر ګرم و او مونږ ویل چې د لطیف افریدی چې کوم دی دا لږ په دې صحت باندې کمزور هم دی او په دې ګرمۍ کې د ده راتګ او ناسته او دا لږ ډېر ګران کار دی نو مونږ د لطیف له سره خبره وکړه چې یاره دا پروګرام مونږ وروستو کوو دا بیا پکې داسې واقعات راغله د خدای ته نور څه منظور و هغه خدای دې وبخښي هغه خاورې شو کې هغه مونږ د سرپرست لپاره خبره کوله اسلم خان صاحب سره هم دا خبره کړې وه نو دغه یو خبره پکې بله راغله بیا د ریډیو سټیشن د سوځېدو دا خبره پکې راغله
نو اسلم خان جی صاحب ته مونږ وی چې تاسو ډایرکټر صاحب نو خواله یو چې مونږه کینو څه خبره مبره په دې باندې وکړو او بهر هغه وخت دونه زیات مصروفیات چې پولیس براتله څوک براتله نو ډایرکټر صاحب د لم ډیر مصروف په هغه وخت کې بهر بیا دونه وشول چې لکه مونږه یو دغه یو بیان ورکړ په هغه باندې د حجره ویلفیر فاونډیشن د طرف نه دغه مزمت مو کو بیا اوس مونږ د حکومت هم ډیر مننه کوو چې د لپاره پیسې منزور کړل یو د باندې په کار شروع شي نو مونږ د حکومت چې نو ډیر مننه کوو اوس کوم خبره چې سلیریش کاله پوره شو نو لکه څنګه چې زمونږ مشرو نو مونږ چې کوم دی هر وخت تیار یو په سکا کوټ کې پروګرام کوو نو هغه هم د ډایرکټر صاحب دوی پسې به مونږ باضابطه طور راځو اسلم خان جی صاحب شته دی نو مونږ به دوی له باضابطه طور باندې بلنه ورکوو چې تاسو به هغې له راځئ او هغې کې به شرکت کوئ هغې کې به د خپلو خیالاتو اظهار کوئ نو دا چې کوم دی نو بیا د حجره ویلفیر فاونډیشن چې دی دا ګوره د یوازې د جمدو سندرغاړو خیال نه ساتي چې دا داسې او دا داسې زمونږ د سندرغاړي چې مړه شي نو زمونږ د سیکرټري صاحب چې دی اسلم خان دا که تاسو په دې دغه باندې نه دا یو خبره ده خو یو بل دغه دا دی چې د هغې کوم مړه شوي سندرغاړي زمونږ د هغې قبرونه مونږ جوړوو هغې باندې مونږ بیا د قرآن شریف ختم کوو هغې کې بیا دواګانې کېږي څه کېږي نو مونږ هغه مړه چې کوم دي که نه مونږ مړه سندرغاړي هم جمدي ساتو او دا یا ښه پالیسي ده یا ښه پالیسي نه ده خو لکه دا زمونږ د حجره ویلفیر فاونډیشن چې دی نو یو کردار دی نو په دغه کردار په وجه باندې چې کوم دی نو مونږ ډایرکټر صاحب له راغلي یو ستاسو ټول سټاف له راغلي یو ستاسو ټولو ملګرو له راغلي یو ټولو ته احترام ورکوو ټولو ته درناوي ورکوو او بیا چې زمونږ پروګرام فیصله وشي دا کوم ځای کې کوو کله کوو نو په تاسو باسې باقاعده طور باندې بیا مونږ بلنه تاسو له درکوو تاسو به د اوس نه درته وایو چې بیا به هم درته وایو اوس هم درته وایو چې تاسو هغې له راځئ او زمونږ هغه پروګرام به چې تاسو انجوی کوئ هغې کې دوسې دغه تیرې رواجونو باندې خبره اترې زموږ مشران پرې خبرې کوي هغې کې چې کوم دی نو لکه سندرغاړي پکې راغلي موسیقي پکې هر څوک چې دی نو د خپل فن مظاهره کوي نو ستاسو هم دا توقع ده چې لکه تاسو به چې دی نو هغې کې بھرپور شرکت کوئ او ټول ریډیو پاکستان ته بلنه ورکوو اسلم خان صاحب شته دی نو دوی به تاسو د هغې مطابق به تاسو سره بیا خبره کوي او ستاسو د ټولو مننه او درناوی ښاد او آباد اوسئ. نو زه محترم طفیل احمد صاحب ته مایک ورکوم چې دا نن کوم مشران راغلي دي نو د دې باقاعده شکریا به هم ادا کړي او بیا د تیر روازونو د پرمختګ یا په سر سړه کې د دې ملګرو چې کوم کردار دی او بیا د ریډیو پاکستان چې کوم کردار دی نو په دوی باندې څو خبرې اترې وکړي بیا زموږ د روانه دستوره که ممکنه وي او په ریډیو کې زموږ سره یو حال دی که په هغې کې ممکنه وي چونکې د ریډیو پروګرام دی که په ریډیو کې وشي تجویز هسې تجویز دی ضروري نه ده چې داسې دي نو په دې باندې زه محترم طفیل صاحب ته دا مایک ورکوم چې هغې په دې د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه حاجي اسلم صاحب ته ډېره شکریا ادا کوم او چې کوم دا میلمانه راغلي دي ښاغلي فضل محمد سلمان صاحب ډاکټر شیرین صاحب میاں جاوید صاحب تاج محمد صاحب رشید الله خان صاحب ډاکټر امان او حاجي محمد سلیم صاحب تاسو ډېره مننه او شکریا تاسو نن دلته راغئ او زموږ افیس ته زموږ ریډیو پاکستان ته تاسو مهرباني او خبره دا ده چې تاسو داسې ورځ باندې نن راغئ چې نن 10 مئی ده او 10 مئی باندې موږ سره لاست ریلوې ثانیه شوې ده چې کوم زموږ دا بلډینګ سوځېدلی دی او دې بلډینګ د وجې زموږ چې کوم نقصان شوی دی دا بلډینګ یوازې بلډینګ نه دی بلکې دا قومي اثاثه ده او دا د ډېر بې دردۍ سره سوځېدلې ده. زما تاسو ټول مشران یې تاسو شلو کالو نه دا پروګرام اورئ تېرې ورځونه نو زه ډېر زیات خوشحال یم چې تاسو راغئ او ما ته دا عزت راکړو. تېرې ورځونو کې هغه زه 2 نومونه والم نو وانلم نو هغې سره به زیاتې وي یو حاجي اسلم صاحب او یو زموږ پخوانی ډایرکټر الله پاک تو بخي لایقزاده لایق صاحب د دې ډېر زیات کنټریبیوشن و او دوی چې مونږ کله 2002 کې دلته راغلو نو لایقزاده صاحب پروډیوسر د پروګرام
او ای به ډېر زیاته خواري کوله. اسلم صاحب به و، موږ به هم راوکې به ناستو، پروګرام به مو کتو. او دا اسلم صاحب او دا نور څومره چې زموږ دا میلمانه دي، دوی خپل افرټ باندې دا کوکوړي چې دي دا جمع کړي دي، مختلفو علاقو ته ورپسې تللي دي. ریډیو پاکستان ته خلکو هم روډي، خو دا دی چې دوی خپل هم تللي دي او خپل تکل هم کړی دی، خپلې پیسې هم لګولي دي. او دا دوی تقریبا 2500 نه 3000 کمی چې سلیکشن دیږي یو ځای کړی دی ګانې دي، یعنی 1902 والے پری پارټیشن نه مخکې دی نه اونور چې څونه دي نو هغه محفوظ هم دي. او څنګه چې سلمان صاحب وویلي چې موږ دستور کول غواړو، نو انشاءالله چې کله هم تاسو کوئ زه به حاضر یم، زما ټیم به هم حاضر وي. ریډیو پاکستان ستاسو خپل دی، ستاسو حال هم خپل دی. کوم ځای کې چې تاسو کول غواړئ انشاءالله هغلته به تاسو ته اجازت وي، څه مسله به پکې نه وي. زه یو ځل بیا ټولو مېلمنو ته شکریه ادا کوم چې هغوی راغله او ډېره مننه. شکریه. ډیره مننه محترم طفیل احمد صاحب، سټیشن ډایرکټر ریډیو پاکستان پېښور. او د حجره چې کوم پروګرام دی زموږ د پېښور ریډیو د هغې چې کوم پروډوسر دی اکرام الله مروت صاحب، بیا د دې پروګرام پروډوسر محمد جمیل بشر صاحب په سټوډیو کې موجود دی. په انجینرانو صاحبانو کې سیف الله جان صاحب چې د تیر اوازونو په دې سرسړه کې د مصنف شاه سره سره د دوی هم یو کردار دی. په پینل باندې چې کوم انجینر ملګری قاضي سید بادشاه صاحب ناست دی، او بیا زموږ د انجینرینګ د څانګې مشر ډیپټي ډایرکټر چې کوم دی محمد ریاض صاحب، هغوی په خپله نگرانۍ کې دا پروګرام چې کوم دی نو تاسو دپاره تیار کو. او بیا په کیمره باندې زموږ آی ټي چې کوم انجینر دی محترم ورنوم افتخار حسین، زموږ چې کوم انجینر دی آی ټي افتخار احمد صاحب چې تاسو دپاره دغه ویډیو پروګرام هم تیار کو. نو د دوی هم ډېره ډېره مننه د ریډیو پاکستان د ټول ټیم. او زه چونکې د دې پروګرام هم کوربه یم او نن ستاسو د میلمستیا دا کوربتوب هم زما په غاړه دی. ستاسو زه یو جهان مننه کوم چې په دې دومره سخت وخت کې تاسو وخت وویستو، راغلی ریډیو ته راغلی، زموږ د ریډیو د مشرانو سره، پروډوسرانو سره، انجینرانو صاحبانو سره ملو شوي او د تیر روازونو او بیا زموږ د ریډیو د نورو پروګرامونو په اړوند باندې تاسو خپل نظر څرګند کو. انشاءالله چې تاسو زموږ پروګرامونه خوښوئ او تاسو دومره مینه لرئ، نو د ریډیو پاکستان د خپرونې چونکې د اورېدونکو دپاره دي، تاسو دپاره دا به همدغه شان دوام لري، دا به همدغه شان که خیرې نشر کېږي. زمونږ په کومو حالاتو کې چې دا اوس کوم پروګرامونه نشر کېږي نو څه بیا ذکر وشو چې تیر کال زمونږ ډېر څیزونه خراب شوي دي، مشینریات ته نقصان رسېدلی دی، په 40 غنټو کې زمونږ نشریات بحال شوي دي. دا زمونږ د انجینرینګ څانګې او بیا زمونږ د انتظامي افسرانو، د پروډوسرانو د دې ټولو ډېر لوی کمالو. او په کومو حالاتو کې کله کله ملګري ګیلو کې اواز ګډوډ دی، اواز ښه نه راځي. نو چې کوم ملګري تاسو چونکې خبر یې، چې کوم ملګري خبر دي چې په کومو حالاتو کې زمونږ د انجینران صاحبان یا زمونږ د پروډوسران یا زمونږ د نور سټاف تاسو ته دا پروګرامونه در رسوي، دا باور ولرئ چې دا د دوی ذاتي دلچسپي او زړه غواړي چې زمونږ د پېښور ریډیو اورېدونکي دي تل عمر دپاره زمونږ سره وي. نو ستاسو یو جهان مننه چې تاسو راغلی، تشریف مو راوړو. زه د سټیشن ډایرکټر صاحب هم مننه کوم چې مېلمنو ته پرون تندي هرکلی وي او زموږ د ریډیو پروډوسران ټول دا چې کوم دی نو موجود. او په اخر کې زموږ د وجرا ویلفیر فاونډیشن یو دستور دی، یو رواج دی، یو روایت دی چې زموږ صدر محترم یو کتاب په ډاله کې ورکوي. نو د یو کتاب زموږ سټیشن ډایرکټر صاحب ته ډاله کوي، ستاسو د ټولو د لاسونو په پلاکا کې او ورسره چې کوم دی اجازت به مو غواړو. نو زموږ صدر صاحب دا کتاب ډاله کوي زموږ ډایرکټر طفیل احمد صاحب ته. ستاسو یو جهان مننه او د ټولو دپاره بلا څه پاتې، ډېره ډېره مننه.